السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری هدایت الله هدایت د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د ډوډۍ خوړلو نه بعد خو همدغه دعا لوستل کیږي: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. په دغې دعا کې د لاسونو پورته کول شته او که نشته؟ ابي عبدالرحمن شعیب نسائی په خپل کتاب کې عمل اليوم ولیله په دې کې لیکي: اذا حضر الطعام وبسطت السفره فيقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله. کله چې ډوډۍ حاضره شي، راوړل شي، دسترخوان هوار شي، نو د ډوډۍ د خوراک نه به مخکې داسې وایي چې اللهم بارک لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله. دا دعا به وایي. همدارنګه ابي عبدالرحمن شعیب نسائی لیکي: ويسمي الله قبل الشروع فيه وإن نسي قبله فليسمي الله حين ذكره. د ډوډۍ د خوراک نه به مخکې بسم الله وایي، خو که د ډوډۍ د خوراک نه مخکې د ده بسم الله یېره شوه فليسمي الله حين ذكره، چې کله ورته یاده شوه بیا دې په هغه وخت کې بسم الله ووایي. ځکه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله فان نسی ان یذکر فی اوله فلیقل بسم الله اول واحد. کله چې تاسو خوراک کوئ نو د خوراک په شروع کې بسم الله ووایئ، او که ستاسو نه هیر شو نو چې کله درته یادیږي بیا به وایئ چې بسم الله اوله و آخره. او په ځینې روایاتو کې راځي، دا حدیث په ترمذي کې په روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سره موجود دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: بسم الله وعلى برکة الله وفي روایت اللهم بارک لنا فیه واطعمنا خیرا منه. چې کله ډوډۍ خوري داسې ووایي. او هندیه په 5م جلد کې په 330 صفحه کې لیکي: فإن كانوا جماعة، که ډوډۍ خوري ګڼ کسان وي نو په دې صورت کې به بسم الله یو کس په لوړ آواز سره وایي. ولې؟ لیکونه تلقینا للآخرین، چې نورو لپاره تلقین شي هغوی هم بسم الله ووایي. د ترمذي حدیث الراوي د حدیث ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله تاسو د ډوډۍ نه فارغېږئ دا دعا به وایئ چې الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پاتې شوه دا خبره چې په دې دعا کې د لاسونو اوچتول شته که نشته. التزام په کار نه دی، ځکه په ځینې میلمستیاګانو کې ځینې کسان آواز کوي چې دعا وکړي، ټول سره لاسونه اوچت کړي، التزام کوي. دا په کار نه دی. که چا په انفرادي شکل باندې دعا کوله لاس یې پورته که مشکل نشته، که پورته هم نه که مشکل نشته، خو اجتماعي شکل باندې په دې باندې التزام دې لپاره ثبوت نشته.